د کہانی شروعات کیږي د نن 3000 کاله مخکې چې کم ټیم په مصر باندې د فرعونانو حکومت او په هغه باندې اوس یو بادشاه حکومت کو چې دغه فیرو نومو او هغه سره یو پادری و چې دغه موټیو نومو ولې چې هغه سره یو ډیر خاص جادو د دې د وجه هغه بادشاه د ځان سره کړو هغه نه بس مونږ ته یو انکسونامون نومي خزه خي چې هغه د دې بادشاه معشوقه وا او داغه نه بغیر د له بچان ګوت نشوي وړي خو د انکسونامون داغه موټیو خوښ شوی چې د دې باره کې بادشاه ته پته ولګیدا چې مال خپل پادری دوکرا کوي خو د دې نه مخکې چې هغه سوکي انکسونامون هغه په چاړه باندې ووخي چې بل وار په موټیو وکي او هغه بادشاه غزه کې قتل کی خو د دې باره کې چې د بادشاه سپاهیانو ته پته ولګي چې موټیو بادشاه قتل کو نو هغه زر راشي او هغه گرفتار کی چې انکسونامون دا وګوري نو هغه خپل ځان قتل کی خو موټیو پس چل باندې دا غزه نه وتختی او هغه نه پس هغه د انکسونامون لا ځان سره راولي او هغه سره یو داسې کتاب دی چې پاره کې جادویي منتري وي چې داغه په وجه باندې د انکسونامون راځوندې کول غوستا خو داغه راځوندې کول ډیره مشکل وو ولې چې د دې مخه ته دا کم 15 برتنونه دي په دې کې د دې د جسم خاص حصے هغه خودل شوی دي خو دلته د خپل منتر شروع کړی وي چې لږ وخت پس ورپسې د فرعون سپاهیان راورسي او هغه موټیو گیر کی او د موټیو چې څومره سپاهیان دي هغه ژوندۍ په تابوتو کې بند کی نو موټیو چې دا دومره دردناک سزا وویني داغه روحه مورپی او دغه سزا موټیو لمور کی خو داغه نه مخکې داغه د بدن نه پټه تو کی چې دې ته ممی وای او هغه نه پس موټیو ژوندۍ په تابوت کې واچي او ډېر خطرناک ګونګټي ورپری دي او هغه نه پس بیا غ تابوت بند کی او دا تابوت د داسې کانی نه جوړ وي چې د دې د پاره یو ډېر خاص چابي جوړ کړی وي چې داغه نه بغیر دا تابوت نه کولاویږي اوس موږ ته زرګونه کاله پس خي چې په 1920 کې په دې ځای کې جنگ شروع وي چې د دې ځای هموناپترا نوم وي او دا غزي وي چې د فرعون بادشاه په دې ځمانه حکومت وي ولې چې په دې ځمانه هر چا قبضه کول غوستا خو د دې ځای د پاره ډېر زیاتې وینې توی شي داغه نه پس مونږ ته یو ریک کونل نومي سړی خي چې هغه دې ته جنگ لراغلی وي خو لږ وخت پس داغه د سپاهیان هغه گیرږي ولې چې داغه مرګري داغه ځای نه وتښتیدل هغه نه بعد مونږ ته 3 کاله پس ټایم خي شرک له پانسي ورکولو والا وا خو دې کې یو ایولین نومي جنیل ته مونږ وینو چې هغه د پانسي نه بچ کی او ډېر غټ دان د لپاره ورکی دراصل ایولین چې کومه ده هغه د ورکوټیوالي نه د تاریخ زده کولو باره کې دلچسپي وا د دې د وجه هغه د هنوناپترا هار تراغلا چې هغه یو میوزیم تراشي چې هغه ډېر زیات او یری او دا بل څوک نه بلکې د دې رور جوناتن وی او هغه ورله یو ډبې ورکی نو ایولین چې دا وګوري هغه ډېر زیاته حیران شي او هغه چې هغه ډبې کولو کې نو پاغه کې یو کاغذ وی چې پاغه باندې ډېر زړه نقشه جوړه شوی وي او دراصل داغه نقشه ده چې د نن 3000 کاله مخکې موټیو له سزا ورکوله نو ایولین د خپل باس ته وی چې هنوناپتر یو داسې خار دی چې پاغه کې ډېر زیاته سونه ده او دا نقشه داغه د پاره یو چابي ده نو جوناتن هم د دې خبره سره سهمت شي او د یو سونی کتاب هم دی چې داغه په چابه باندې به یو داسې دروازه کولو شي چې داغه د شاته ډیره زیاته سونه پراته ده خو دغه ځکه اچانک داغه کس نه هغه نقشه وسوځي او هغه ورته دا وایي چې دا یو داسې خار دی چې د دې راز معلومول دا یو ځان لا راز دی او ایولین چې رګ لراشي نو رقم ورته دا وایي چې د دې خار باره کې دا افوا نه ده بلکې دا رښتیا دي د دې د وجه ایولین رګ د پانسې نه بچ کو او داغه د جون د پاره قیمت ورکو اوس لږ وخت پس دوی د هنوناپتر خار د پاره روان شي چې هغه راز را معلوم کو خو د تلو په دوران کې رګ خپل مرګري بنی ملو شي چې هغه ته تختیدلی نو هغه ورته دا وی چې ما سره د امریکای کسان دي هغه مال پیسې را کړی د دې د وجې زاغي دغه خار ته بوزما خو دغه ځکه اچانک سر ډاکوان په دې جهاز باندې حمله وکړي او دوی دغه خار تلونه منې کوي او لږ وخت پس د دوی هغه جهاز وسوځي چې په دې جهاز کې کم خلک ته یاغي وبوته ټوب کی په سبا باندې هغه خونه واخلي او د اوخ په ذریعہ باندې دوی خپل سفر جاری وساتي او د ډیر سفر نه پس دوی لږ سات بعد هموناپتر خار ته ورورسي او دا ټول ډیر تیزه سره هغه ځای ته ور روان شي چې کوم ځکه خزانه خغه شوی ده اوس دوی لکه شان کودایو کی شرک یو داسې ځای ته ورورسي چې کم ځای کې به قیدیانو له سزا ورکوله یعنی دا یو داسې ځای دی چې د مصر خلکو به د لاشونو نه ممي جوړولې اوس چې دوی څنګه دې ځای ته رادن نشي نو دوی ډیر عجیبه आवाजونه اوریدل شروع کی او دا نور څوک نه بلکې هغه د امریکای خلکو چې بیني هغه دلته راوستیو د دې د وجه رک د خپل کسانو سره بل ځای ته لاړ شي د کودای د پاره نو دریک د ټیم نه یو کس ګډ وډ شي چې هغه یو داسې ځای ته ورورسي چلته په دیوال کې ډیر عجیبه شیزونه وي او دغه کس ته داسې لګیدل چې کې دی شي دا د چاندې وي هغه غینه یو را بیل کی چې دی کې یو پروز ښکتا او هغه نه هغه ګونګټ روزي چې هغه د په بوټانو کې دن نشي او سیده جسم ته لاړ شي او داغه نه پس داغه په خوله باندې هغه روزي چې د دې د وجه داغه مرګ وشي بل خو چې د امریکای کسانو کودای کوله نو هغه یو داسې ځای کنستل شروع کی چې دا غزه نه اچانک تیزاب روزي چې سره داغي سرمن اوسوځي دراصل د مصر خلکو دا داسې ځکه کړو چې دلته څوک کودای کوي چې د دې د وجه د نور خلکو یریږي او د
دې ته بیا نه راځي. لږ وخت پس هغه ځای ته هغه تورو کپړو والا ډاکوان راشي او هغه ټول ګیر کی خورک ورته بوم وښیي او هغه ورته وایي چې د دې ځای نه ځې. دې ډاکوان خو ورته څه ونه وي خو ورته دا ووایي چې د دې ځای نه ځې، ولې چې هغوی ته پته وه که د ایموټیف تابوت کولو شو نو د ټولو خلکو دپاره به دا ډېره زیاته خطره شي. او اوس جوناتن ایولین او ریک یو ځای ناست وي چې دې کې اچانک د دوی مخې ته یو تابوت راپروزي او د حیرانۍ خبره دا وه چې دا تابوت د بل چا نه بلکې د هغه ایموټیف و. نو دوی چې هغه تابوت وګوري نو ډېر زیات حیرانه شي ولې چې په هغې کې یو ډېر عجیبه لوکر و. نو ایولین زر هغه ډبې راوباسي او هغه چابي اکټیویټ کړي خو دوی ته دا پته نه وه که دوی دا تابوت کولو کړو نو دا به د دوی دپاره څومره غټ مشکل جوړوي. خو لږ وخت پس جوناتن هغه تابوت کولو کړي چې هغه ځای کې یو داسې ډانچه وي چې هغه لا اوس هم تازه وي، مطلب دا د ایموټیف لاش و. بل خو امریکې واده کسانو ته یو داسې ډبې میلو شي چې هغوی ته دا داسې لګېدو چې دا یو خزانه ده چې هغوی څنګه هغه ډبې کولو کړي یو ډېر عجیبه اواز راشي او په هغې کې هغه کتاب وي چې په کوم کتاب کې ایموټیف جادوي لیکل کړي وو چې د هغې په ذریعه باندې هغه خپله معشوقه را ژوندی کول غوسته. نو ایولین ته چې د دې کتاب باره کې پته ولګي چې دا د امریکې کسانو ته میلو شو نو هغه ته هغه کتاب را پټ کړي ولې چې د دې کتاب چابي دوی سره وه چې هغې نه پس هغه کتاب په هغه چابۍ باندې کولو کړي او هغه کتاب پړاول شروع کړي. خو دې ته پته نه وه چې دا څومره غټه غلطي کولو والا ده. خو دې کتاب پړاولو دوران کې هغه د ایموټیف لاش را ژوندي شي او لږ وخت کې په هغې باندې د مولخانو یو غټ جونډ حمله وکړي چې هغې زر دننه راشي خو هغه ځای کې د ځمکې نه ډېر زیات غټ غټ ګونګټې راوځي چې ټول اخوا دېخوا منډې شروع کړي وي د خپل ځان بچ کولو دپاره. خو ایولین داسې ځای کې ولاړ وي چې هغه ځای کې اچانک یو خفیه دروازه کولو شي چې ایولین هلته ګیره شي چې هغه ځای کې هغه ممي راشي. خو لږ وخت پس هغه ځای کې ریک راورسي او هغه په هغه ممي باندې ډز وکړي او د هغه ځای نه وتښتي خو هغه ممي واپس راپاسي ولې چې په هغه باندې اوس د ډزو اثر نه کېدو. او بل خو هغه ګونګټو له به چې کوم کس په مخه ورتلو نو هغوی به په یو ځای حمله کولو او مړ کولو به او بین د ایموټیف مخې ته ورشي خو ایموټیف ورته څه ونه وي ولې چې هغه دا داسې ګڼو چې دا زما دپاره د کار سړی دی او هغه ورته هغه مرتبان وښیي چې دا باقي مرتبان څه شو که د دې باره کې دې ما ته ووایي نو زه به تا له ډېره زیاته سونه درکمه. او ریک او ایولین چې دا وګوري نو هغې هم ډېر زیات ویرېږي او د هغه ځای نه راوتښتي. بل خوا بیني ایموټیف هغه کس له راولي چې چا دغه مرتبان پټ کړی و چې هغه سره یو مرتبان و چې ایموټیف دغه سړی مړ کړي چې د هغه د مرګ سره د ده د بدن دا جوړ هم لږ ډېر ټکېدو والا و. خو دغه ځای کې ریک راشي او هغه په ده باندې ډزې شروع کړي خو ایموټیف چې څنګه ایولین مړه کولو والا وه هغه ځای کې پیشو دې وویني چې پیشو څنګه وویني نو ایموټیف د هغه ځای نه وتښتي. نو ریک بین یې راونیسي او ورته ده وویل چې ته ده سره میلو شوې خو د یارې د لاسه ورته بین یې وایي چې دغه سړی خو ایولین پسې شوی دی ولې چې هغه دا وایي چې دا زما د معشوقې په شان ده. او بل خوا ایموټیف یو بل قسم مړ کړي چې د هغه روح د ده بدن ته لاړ شي چې دې سره د ایموټیف لږ ډېر بدن نور هم صحیح شي او هغه د خولې نه ډېر زیات حشرات راوځي چې د دې د وجې ده سره خوا کې کم خلک ولاړ هغه ټول مړه کړي. دراصل دې د مرتبانو پسې ځکه شوی و خو د کهانۍ په شروعات کې تاسو ته پته لګي چې په دې مرتبان کې د ده د معشوقې مختلف اندامونه و چې هغه ټول دې را یوځای کړي نو دې هله د خپله معشوقه را ژوندی کولی شي. د دې د وجې دې هغه کسانو پسې شوی دی چې چا سره دا مرتبان وي. او اوس یو بل کس پاتې وي چې لږ وخت پس ایموټیف هغه پسې مړه شي او هغه هم ډېر په بد حالاتو باندې مړ کړي چې اوس هغه بدن پوره صحیح شو یعنې انساني روپ کې راغلو. او په هغه شپه باندې ایموټیف د کلي ټول خلک په خپل قبضه کې کړي او هغه د ریک کور طرف ته ولیږي. او بل خوا ایولین ته هم دا پته ولګي چې دغه جادویي کتاب په وجه باندې خلک را ژوندي کولی شي چې د دې په بدل کې یو بل کتاب دی هغه د سونې دی چې د هغې د وجې هغه خلک ختمولی هم شي. او اوس هغې نه پس ریک د خپلو ملګرو سره د هغه ځای نه وتښتي. او بل خوا ایموټیف هغه بل سړی مړ کړي چې کوم سره هغه مرتبان او هغه مرتبان ته واخلي. او اوس ایموټیف بیخي انساني روپ کې شو او لږ وخت پس هغه د کلي خلک ریک او د هغه کسان ګیر کړي او ایموټیف ورله راشي او ایولین ته ده ووایي چې ما سره راځه خو تا ما ته منع وکړه نو د دې ټول کلي خلک په مړه کړمه. نو ایولین ور روانه شي او هغه ریک ته دا ووایي چې تا هغه ټیم زما بچ کولو پسې راشه چې کم ټیم دا درنده خپله معشوقه ژوندی کوي او زما قرباني ورکوي چې په سبا باندې ریک د هغې طرف ته ور روان شي په جهاز کې. نو ایموټیف چې د هغې جهاز وویني نو هغه یو جادو وکړي او د شګې یو غټ طوفان د هغې طرف ته ور روان کړي چې د هغې د وجې د هغې جهاز کریش شي او هغه پایلټ هم مړ شي. او هغې نه پس ایموټیف ایولین د خپلې معشوقې مجسمې سره واچوي او هغه کتاب را واخلي او خپل منتر شروع کولو والا وي. بل خوا ریک هم هغه ځای ته راورسي او هغې یو داسې کمرې ته راشي چې هلته ټول ځینو کې صرف سونه پرته وي. نو دوی چې دا سونه وویني نو ډېر زیات حیرانه شي. خو دغه ځای کې اچانک د ځمکې نه لاشونه راوتل شروع شي او هغه په دوی پسې را روان وي چې دوی پې ډزې شروع کړي خو د هغه ډزو اثر په دوی باندې نه کېدو چې دې کې ریک څه په بمونو باندې والوځي. خو لږ وخت پس جوناتن ته هغه د سونې کتاب میلو شي او اوس ایموټیف هم ایولین مړه کولو والا وه چې د هغه معشوقه را ژوندی شي. خو دغه ځای کې د ایموټیف نور سپاهیان هم
را ژوندي شي خو دغه ځای کې اچانک ریک راشي او هغه ایولین بچکولو والا وا خو موټیف داسې کلم نه غوښتل دا هغه سپاهیان په هغه باندې حمله وکړي خو ریک هم د هغې مقابله کولو والا وا چې دې کې څه ممې دې ګیر کړي او یو غټ کاڼی اوچت کړي وي او دی پې وهلو والا و چې دې کې ریک د هغه خپې کټ کړي او هغه کاڼی هم په ده باندې را پریوځي خو دې کې د موټیف خاص سپاهیان راشي خو ریک د هغې مقابله کوله خو دې کې څه سپاهیانو دې مړ کولو والا و چې جوناتن هغه د سونې کتاب پړاول شروع کړي چې هغې هم په هغه ځای کې ودرېږي او بل خوا د موټیف د معشوقې لاش ایولین پسې شوي وي او هغې مړه کولو والا وه نو جوناتن دا کتاب په ذریعه باندې هغه ممي له حکم ورکړي ورته دا ووایي چې دا لاش مړ کړي چې هغې هم داسې وکړي او هغه لاش مړ کړي چې دې سره موټیف ډېر زیات غصه شي او هغه په جوناتن حمله کولو والا وي خو ریک پې حمله وکړي او د موټیف لاس کټ کړي خو هغه ډېر په اسانۍ سره خپل لاس واپس ورولي او هغه په ریک باندې حمله وکړي خو ایولین زر هغه کتاب پړاول شروع کړي او بل خوا موټیف ریک مړ کولو والا و چې دې کې یو ډېر عجیبه ایلوژن د موټیف په بدن باندې تیر شي خو موټیف چې څنګه په ریک باندې حمله کوله نو ریک په هغه باندې حمله وکړي چې هغه د عام انسانانو په شان د هغه نه وینه راتلل شروع شي یعنې هغه اوس یو عام انسان جوړ شوی و او هغه یو داسې اوبو ته ورپروزي چې دې سره د هغه بدن واپس ممي جوړ شي او اچانک دغه ځای دروازې رو بندېدو والا وي چې دوی زر دغه ځای نه منډه کړي دا نور خو د دغه ځای نه راوځي خو بیا یې د سونې په لالچ کې هغه ځای کې پاتې شي خو دې د مرګ خولې ته په خپله لاړو او دوی چې څنګه بهر راوځي نو هموناپتر ټول په شګه کې پټ شي او دغه ډاکوانو مشر ریک جوناتن او ایولین د دغه ځای نه بچ راوځي او هغې سره لږه ډېره سونم وي یعنې د دې دا راتلل فایدهمند ثابت شو او دې سره دا کهاني ختمه شي دوستانو که ستاسو دا کهاني خوښه شوې نو دا ویډیو در سره لایک کړئ او دا چینل پشتو سکرین د سره ضرور سبسکرایب کړئ